د کابینې په غونډه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د افغان حکومت د کابینې په نننۍ غونډه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو پریکړې او بحثونه شوي دي. د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې چې له پوځي صفونو څخه د نامطلوب کسان نه یوازې وایستل شي بلکې د فعالیت اجازه دې هم ترې واخیستل شي. د افغان حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له ادرسه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې د غرض راغلي. په یاد غونډه کې پریکړه شوې چې د دولتي ادارو او وزارتونو امنیت ته د جدي پاملرنه وشي. اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې هم اړوندو ادارو ته لازمې لارښوونې شوي او د سوداګرو او کسبکارانو لپاره په کاري برخو کې د اړینو اسانتیاوو په برابرولو ټینګار شوی دی. د کابینې په نننۍ غونډه کې د بهرنیو مرستو د ویش په برخه کې د منظم پلان د جوړولو پریکړه شوې او دغه راز سپارښتنه شوې چې د ترانسپورتي اتحادیو ستونزو ته د رسیدګي وشي او په هوایي برخه کې د الوتکو یو آزاد ترانسپورتي شرکت ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.